له 10 کلونو جدایي او طلاق څخه وروسته نغمه او منګل یو ځل بیا یوځای شول. له 10 کلونو څخه وروسته د افغانستان دوه خوږژبي سندرغاړي چې مخکې ښځه او خاوند یو ځل بیا په یوه ویډیو کې راښکاره شول. ملګرو، یوه نوې تازه ویډیو چې په انټرنیټ باندې خپره شوې ده چې پکې ښکاري نغمه او منګل یو ځل بیا په یوه ویډیو کې سره راښکاره شوي دي. نغمه او منګل دواړه په یو انټرویو کې دعوت شوي وو چې دوی دواړه په یو وخت کې له یوې تلویزیوني خپرونې سره مرکه کړې ده. دغه مرکه ډیره اوږده ده، تقریبا 40 دقیقې ده، چې د دوی دواړو دغه تازه مرکه به د تاسو سره هم ډیر زر شریکه شي. په دغه مرکه کې نغمې او منګل له یو بل څخه ډیرې زیاتې ګیلې او شکوې وکړې او د خپل 10 کلن جدایي ژوند په اړه له یو بل سره خبرې وکړې. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نغمه او منګل د افغانستان یو تکړه او خوږژبي سندرغاړي وو چې ښځه او خاوند هم وو او په لر او بر پښتنو کې ډیر زیات مینوال درلود. خو داسې څه وشول چې 10 کاله مخکې د دوی په ژوند کې بې خوندي راغله او له یو بل سره د ژوند لارې جدا کړې، یعنې طلاق یې ورکړ. چې د طلاق څخه وروسته نغمې بیا په امریکا کې له یو بل افغان سره واده وکړ او منګل تر اوسه پورې کونډ ګرځي. دا په 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې نغمه او منګل په یو ځای یوه ویډیو کې راځي او دواړه یوې تلویزیوني خپرونې ته دعوت کیږي. ملګرو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.